د پرځول سوي ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح یو ځل بیا د طالبانو په وړاندې توند الفاظ کارولي او د نظام د سقوط په اړه یې د ګیلو ډکې څرګندونې کړي. دا چې امرالله صالح کوم رازونه په افشا ورسول او تازه یې بیا د تیر جمهوري نظام او طالبانو په اړه څه ویلي ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلامونه درنو لیدونکو، مشال پریس ته ښه راغلاست. امرالله صالح واک ته د طالبانو د رسېدو له راز پرده پورته کړه. د افغانستان د مخکیني ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح تېره ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې طالبان د یوې دسیسې او توطیې په پایله کې پر ولس او ټول هیواد حاکم سول. صالح همدارنګه لیکلي چې طالبانو د جنګ له لارې واک نه دی ترلاسه کړی او نه یې هم د افغانستان د جمهوري نظام او حکومت د سقوط وړتیا لرله، بلکې د یوې سیاسي لوبې په پایله کې واک ته ورسېدل چې دې لوبه کې د افغانستان زیاتره سیاسي مشرانو مهمه ونډه درلودل او یادو مشرانو وسلوال طالبان پر کابل او ټول هیواد حاکم کړل. نوموړي همدارنګه ویلي چې د طالبانو خلاف له عاجزۍ کار اخیستل د حل لار نه ده، نه پرون او نه هم سبا، بلکې د دوی خلاف باید هغه جبهې حمایه سي چې جګړه ورسره کوي. طالبانو تر اوسه د صالح دې تازه څرګندونو ته په جواب کې څه نه دي ویلي، خو زیاتره شنونکو بیا ویلي چې د صالح له دغو څرګندونو داسې ښکاري چې د خپل د جبهې او داعش ډلې د ملاتړ غوښتنه کړې تر څو د طالبانو حکومت له منځه یوسي. تاسې د امرالله صالح د دغو څرګندونو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو کمنټونو کې شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.